معزز و محترم آدم درنو خوگو مسلمانان رو د محرم او د امام حسن او د حسین یا د حسن او د حسین رضی الله تبارک و تعالی عنهما په نسبت سره ما تاسو ته اول جمعه هم بعضی واقعات او فضائل د اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا جمعه به هم ان شاء الله د اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فضائل ستاسو د وړاندې گوشگزار د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري ټول را لګېدل او په اتحاد سره او په اتفاق سره حضرت ابو بکر صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس خلیفہ یعنی د مسلمانانو بادشاہ وګرځو. کله چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا دفن شوی نو خښ شوی نو چې مهاجر او صحابه ته پته ولګېده چې انصار فسقیفه بنی ساعده کې نه راټول شوي دي او مشوره کوي چې د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پس مونږه امیر مقررو خلیفه مقررو بادشاہ مقررو. ابو بکر صاحب عمر صاحب خبر شو عمر صاحب داسې جلالی غونتی شخصیت راغلی آدا مهاجرو او کوم اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مهاجرو ناغه په اعتبار د طاقت سره د نسب سره د دولت سره د علاقې په مشهورتیا سره ډیر زیات اهم خلک راغلی ځکه دا اهل مکه راغلی انصار چې کوم راغلی دا د مدینه خلک راغلی ساده سو د خلکو په دیم کلی کې چا نه پیژند او اهل مکه خو د پخوا زمانې نه هغه خلکو چې په ټول عربو باندې سیادت او په ټول عربو باندې مشري او په ټول عربو باندې د دوی امیرتوب او ملکتوب راغلی عربو به صرف د اهل مکه مشري منله د بیت الله د وجه او د دوی د نسب د وجه چې دا نسب دی او اعلی نسب والا خلک دي چې قریشیان راغلي دي نور د انصارو مشري نه منله د مدینه د خلکو مشري نه منله خدا داسې سادهګان خلک رالل. عباده ابن صامت صاحب ورته ویل کېږي سعد بن عباده ورته ویل کېږي یا عباده ابن صامت صاحب ورته ویل کېږي دی کې یو مخکې وفات شوی دی یو وروسته خدا راجب شو انصاریان او کوشش دا کو چې دا مهاجر خبر دي شو مونږ امیر مقرر کو. عمر صاحب خبر شو او د عمر صاحب مخې له چا پلار راتلی شو عمر صاحب خبر شو عمر صاحب چې کله راغی ابو بکر صاحب ځان سره راوست سقیفه بني ساعده کې د خلک را جمع شوي وایي څه کوې وایي مونږ خپل امیر مقرر وکړه دا زمونږ خاوره ده او زمونږ کلی دی مونږ وایي دا ستاسو خاوره ده او ستاسو کلی دی خو په دې کې تاسو نه ډېر اعلی او معزز او بهتر خلک دي ابو بکر صاحب غونتی شخصیت راغلی دی عمر صاحب غونتی شخصیت دی عثمان صاحب غونتی شخصیت دی علی صاحب غونتی شخصیت دی تاسو څنګه بغیر د اجازت د امیر او خلیفه مقرره وي خاصه کو بس وی د مهاجرونو نه به امیری د قریش دی او الائمه من قریش ابو بکر صاحب وي بادشاہان به همیشه نه قریش نه د مسلمانانو خلیفګان دوی نه یو امیر به زمونږ یو بس تاسو نه یو امیر زمونږ یو ستاسو نه پاکستان به ته جوړې ده ګوره دوه کاله به یو امیر دوه کاله به بل امیرم نه حمیر دوه کاله به یو حمیرو دوه کاله به بل حمیرو دوه کاله به یو لیونی دوه کاله به بل لیونی ټول هغه سیسټم به راته خراب کړ عمر صاحب ته په قلار کېنه دوه کاله یو امیر دوه کاله بل امیر یو کال بل امیر یو کال دا امیر اسلام کې دا امارتونه اسلام کې دا کنگان منگان او په اسلام کې دا صدران مدران او په اسلام کې دا وزیر اعظمان نشته بس یو سړی به یو نوم به خلیفه بس داغه د لاندې به ژوند تیری اخوا دی خوا اکو بکو سرشنده کو پکې نشته په زور یې پیو منله د ابوبکر صاحب سره لاس ورکه خلافت قایم شو دا کسان اخوا لیږې ما تاسو ته ومبې چې دا چاردام له اخوا ځای شاته کوچې پاسه حفیظه دې ته ودرېږه دوی ته ودرېږه واخوا لاندې لیږې لاندې مدرسې ته ځای هلته بل دغه دی ودرېږه همدغه هلته ډیوټي وکړې خپله هلته یې بوځې
بس د حضرت ابوبکر صاحب بیعت وکړ. ابوبکر صاحب باچا شو. ابوبکر صاحب باچا شو، خلیفه شو، امیر شو، خو زړه سوان دی راغلی و. څه زړه سوان. او د خدای قدرت دا راغلی دی چې د بعضې کارونو کې زړه سواندي نه چلیږي. ګورې زما په خبرو پوهېږې. ښه اخلاق ډېر د الله لوی نعمت دی، نرمي د الله ډېر نعمت دی، صبر د الله ډېر نعمت دی. خو کله ناکله به مصنوعي غصه هم ورې کې یاده سه. که مصنوعي غصه دی نه کوله که نه پیر صاحب خدای کو چې دا بچي به دې برابر یو اژدها وه یو مارو ټول راته پیران ناست دي چې خوا سر رړو بس پیران دي. الله دې نور هم زیات پیر صاحب مبارک، پیر صاحب مبارک، پیر صاحب مبارک. ټول خلفا دي او ټول پیران صاحبان دي. الله دې پیر صاحب مبارک، خدای دې نور هم زیات. نو یو اژدها وه، هغې نه خلک تنګ راغلي یو ولي الله لا خلک لاړه وي د اژدها نه، خو تنګ راغلي وو. وایي ښه ده د اژدها نه تنګ یې اولیا کله ناکله یې ځناور خبره مني راغی. وایي که کړچ دې وکړو نو ګورې ښه مني راغلی. بس خبره یې وله ومنله، سر یې وغورځو. چې سر یې وغورځو نو بس ماشومان به هم راتله په دې پوزه کې به یې وله ګوته واله. طالبانو غوی ته جوړ شو. طالبانو غوی خو پېژنې که نه، طالبانو چېرته قربانۍ له غوی اخېسته نو بس چار چا به وله خوله کړه که بیا به چې طالبان بیا به چې غوی سپینو جامو وللي دا خوله به یې هسې کله وکړه چې راځه ته هم پکې ګوتې واخله. طالبانو غوی ته جوړ. طالبانو هر کار داسې بغیر د افغانستان د طالبانو چې د سړي زامن دي او د مسلمان زامن دي خفه کېږي هم د مدرسو طالبان خو ساده ګلان راغلي چې په دنیا کې په پاکستان کې څه ساده بیګ وي که نه هغې مدرسې ته ته به ورته وایې دې خوا غورځېږه دی به دې خوا غورځېږي. خدای ګپ ته نه او ته به ورته وایې دا شی راواله او دی به څه رالي دا شی رالي. دا ته ګپ نه لګوم، دا په موږ تېرېږي زړه یې راله وچو. خبره مې به هر حال تاسو ته دا کوله چې څه ورځې تېرې شوې او بزرګ راغی دا هغه اژدها په دې سر باندې دا ماشومان ناست او چا واله خوله کې پوزه داسې واقعه وي. د وابي زامن وایي اژدها کې چا ګوتې ورکړ. دا خدای دې کور د میردین جومات که داسې واقعه ده، داسې حقیقت نه دی راغلی، داسې تمثیل دی. دې ته څه وایي تمثیل. دا ټول قرآن د تمثیل نه ډک راغلی دی، د تماثیلو نه قرآن ډک راغلی دی. د واقعاتو فرضیو نه په معنا د دې سره چې آیات کې راځي چې دوه کسانو یو به دغه ورکو د خپل باغ دغه ورکو زکات ورکو بل به نه. ډېره شیه په قرآن کې په صورت ته سره راغلي تماثیل. دوه عبد یو د خپل مولا دپاره کار کوي یو بل مولا دپاره کار نه کوي. کل علی مولاه. دا ټول څه راغلي تماثیل راغلي، دا حقیقتونه نه راغلي. خبره ځان باندې ځان پوهوئ. بس پیر صاحب راغی دا ولې خو تا راته وایي چې پش مه کوئ. لکه لږ پش خو کوه که نه چې د نه تښتي نو د باچې دپاره ظاهري کله ناکله ظاهري غوسه په کار راغلی. ابوبکر صاحب کې ظاهري غوسه نه د ابوبکر صاحب د عدم ظاهري غوسې د وجې نه بعضې ډېر بېوقوفه خلک راولګېدل او د هغه وخت کې د زکات نه انکار وکړ. خو ابوبکر صاحب هم چې په یو خبره ودرېد نو بیا ولاړ. د رسول الله سلم د وفات نه پس ارتداد فتنه راغلی. ارتداد دې ته ویل کېږي یو خو یو مردار مسلمة الکذاب ورته ویل کېږي د پیغمبرۍ دعوې وکړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې دا لږ لاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې د پیغمبرۍ دعوه وکړه. یو کس یې راولېږه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاغه استازی و خط یې راولېږه. وي څوک ته وي دا بنو حنیفه کې او په ریاض کې ما لیدلی دا علاقې د علم ورته ویل کېږي او په ریاض کې او په دې کې الله پیغمبر پیدا کړه. وخت کې ریاض میراض نو نجات به وته په نجات کې الله پیغمبر پیدا کړی دی. ښه نجات کې به الله پیغمبر پیدا کوي. ته څه وې؟ وایي زه دا وایم چې هم پیغمبر دی او ته هم پیغمبر یې. خط یې کوله وکړه هغه مردار به ته لیکلي وایي نیمه پیغمبري به سته او نیمه پیغمبري به زما او که ته وفات شي نو ستا نفس په پیغمبري او د عربو سیادت زما د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رنګ مبارک د غصې نه ډېر زیات سور شو. وایي یاره که د سفیر وجل په علاقو کې بد مو راغلی او د استازي وجل په علاقو کې نو په بین الاقوامي خلک او په ولس کې بد نو ما به سته په دې سات باندې وجل وي. ستا دا خبره دونه په ما باندې بده ولګېد. او روایاتو کې راځي او لښکر یې برابر کړه دې لپاره چې ورشئ مردار یې کړي او سر یې راوړی. بس د الله قدرت دا چې مهلت الله تعالی
حضور صلی الله علیه وسلم ته ملو نشو او حضور صلی الله علیه وسلم رحلت کو او هغه کسانو بیا ډیر زیات په شدت سره د خپل جعلی پیغمبر او د خپل مصنوعي پیغمبر خبر اوچته کړه تر دې حده پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات نه پس حضرت ابوبکر صاحب لښکر تیار کو او په هغه علاقه باندې حمله وکړه په هغه کافرانو د ستاسو په اصطلاح کې په هغه قادیانانو یې حمله وکړه ځکه قادیاني هغه وخت کې نه خو قادیاني په معنا د څوک چې د الله د پیغمبر نه پس د نبوت دعوه کوي په هغه منکرینو باندې او په هغه چالبازانو دجالانې حمله وکړه ابوبکر صاحب دا د ابوبکر صاحب غټه فتحه راغلې ده دا د ابوبکر لوی احسان راغلی دی په امت باندې چې کوم کسان د منافقت او د بېوقوفتیا د وجې نه مرتدان شوي هغه واپس په اسلام باندې راجمع کړ خو د حضرت ابوبکر صاحب عمر کم راغلی 2.5 کاله بعد چې ابوبکر صاحب وکړه یا په یو روایت کې 3 کاله او بیا د هغې نه پس په وصیت سره زمانه پس په وي عمر صاحب باچا وي پیدا که نه پوهېږې پیدا د دې خلکو سره د عمر صاحب غوندې طاقتور سړی په کار د کار به برابر شي ګینې دا خلک نه برابري عمر صاحب چې باچا شو د اسلام یو دور الله تعالی راوست اوهو اوسه پورې چې حد د عمر صاحب نوم د کافر په خولو په دماغ او په غوږونو باندې لګي نو یقین وکړه ګپ ته نه لګوم د هغې په زړه باندې لرزه تاري کېږي متیازې تیزي په هغه زمانه کې به ته متیازې دی تلې روایاتو کې راځي یا د بادشاه راغلی د ایرانیانو بادشاه خط ولې د عمر صاحب چې څنګه خط د عمر صاحب وي د عمر صاحب خط دی وی چې د عمر صاحب خط په بال اعلی فراشي ډېر شو چې په تخت باندې ناستو ته متیازې ته لاړ په تخت ناستو د کافر د بادشاه نه به متیازې تلې چې کله به په تخت ناست او ستا د باچا نوم یې واورېده نو متیازې تلې او ستا باچا چې د امریکې د باچا نوم واوري نو ټیزونه اچوي په کېږم ستا باچا چې په اسلام آباد کې او که په ریاض کې وي او که په دمشق کې وي او که چېرته په قاهره کې وي خو چې د امریکې د باچا نوم واوري نو ډرار کې ټیزونه اچي هغه ایماندار راغلی او ستا باچا د منافقت او د شرک فتوی زه په نه کوم د کفر فتوی زه په نه کوم خو د دجالیت او د منافقت او د سیکولریزم او د الحاد مجسمې راغلی دي لږ ایمان نشته دا یاد ساتی ګورې په خوله مسلمانان راغلی دي ذکر باچا نن د کافر نه ټیزونه اچوي ګورې په کېږم چې وایي ټوت چې امریکا ورته وایي ټته وایي ټته چې امریکا ورته وایي نه ټته وایي 6 ځله نه ټه زه 2-3 کاله ناست نه پاکستان په باچې باندې تا لاس هم درځم نو چې تا لاس هم درځم نو ستا ټته او نه ټته ما په خبره پوهېږې که کوم پکې نو سړي ژویلی چې دلته موږ سره پاتې شوی د کوسۍ نه کوزېږي نو د سیک زامن د وابي زامن د په وابي زامن چې څنګه له کرسۍ نه کوشي نو وایي چې هلکه چېرته لاړ وایي لندن ته لاړ اورې نه څه هلکه چېرته لاړ دوبۍ ته وتښتېد هلکه چېرته لاړ امریکې ته لاړ هلکه چېرته لاړ جزیره یې ځان له واخېسته وایي ته کور دی د میردین جومات ته به څه زما د دې قوم او د دې وطن او د دې وطن د خاورې حفاظت وکړي چې ته په خپله باندې غل راغلی او د غلو ملګري راغلي به هر حال خبره مې تاسو ته دا کوله عمر صاحب له الله یو طاقت ورکړ او 12 کاله بادشاهي عمر صاحب وکړو په دې 12 کاله بادشاهي کې زر ښارونه حضرت عمر صاحب فتح کړل 12 کاله بادشاهي حضرت عمر صاحب وکړه خو په دې 12 کاله بادشاهي کې حضرت عمر صاحب ځان له چېرته سوټ برابر نه کړه د 21 پیوندانو جامې واچولې خو خلکو باندې او په کافر باندې د اسلام روب قایم کو او یو روایت راځي د ابوبکر صاحب متعلق هم راځي او د عمر صاحب متعلق هم راځي سوچ کوئ دې خبرو ته ښځې ته وي ابوبکر صاحب متعلق هم راځي د عمر صاحب ښځې ته وي یاره الوا ته میړه کېږي څه ته میړه کېږي الوا لکه د دې ځای وزیر اعظم خو پرېږده چې د دې ځای نن سبا ناظم هم راغلي که نه او عملې ته وایي چې الوا ته میړه کېږي 500 کاسې الواګانې به ورته پرتې وي که نه وایي نه به ولې به ام پی ای خدای وایي چې زما الوا تړه کېږي هسې دې وایي یو پوسټ یې ورکړي چې الوا ته میړه کېږي خدای ګوډ چې دونه الواګانې ولې پخه کړو چې په دې الواګانو کې پټ کړو
ابو بکر صاحب عمر صاحب دغه روایت راځي ښځې ته ویل الواته مې وی الواته لوسته کوم دی نه پخه نه هغه د نر لور رو لګېده داسې دوه لپې اوړه به دروازې راته د بیت المال نه نو په دې دوو لپو اوړو کې به یې داسې یو چوم ورکوټې د ګوتو په سر باندې د نوکونو په سر باندې دا به یې راواخېسته جدا بیا 15 ورځې پس حضرت عمر صاحب ته ابوبکر صاحب ته الوا کېښودلی شو چې الوی وکړه وي دا رقم ځای نه یاره دا مکه خاونده مکه اوړه دي خو ماته داسې د نوکونو په سر باندې ماته داسې د ګوتو په سر باندې لږ لږ راجمع کړه او هغه مې پنځله ښه وي د دې نه خو ماته پته ولګېده چې دا زیاتې دي حکومت ته بیت المال ته وی د نکونو د سر مناسب ته نه کم کو نور مال را لېګا الله خدای دې په امان کې وساته د نن سبا د غلو نه اوغ په بڑا باندې منډي په پويږي کنه ولې دا څنګه ده اوغ په بڑا باندې منډي او اوغ په بڑا باندې منډل لا سکه چې اوغ هم خوري سره د پنجوي خوري سره د کتی خوري سره د وازګو د سده خولې ته چې وته چولې وي سره د کوري خوري او چې غیا دی ول وروړي غم د نه کور وباسي او سټیم د نوړي چې وي د پکې سکار راغلی دی دا د پاکستان حال راغلی دا یو د پاکستان حال نه دی دا په هر ځای کې د هر هغه بادشاهان راغلی چې پړ کې د الله ير نشته بس لنډه مې ته دا یو د پاکستان حال ټول عالم اسلام په دې افت کې نه مبتلا راغلی حضرت عمر صاحب 12 کاله بادشاهي وکړه او د هغې نه پس چې کافر پېښ شو چې بس نه سمېږي نو یو منافق فیروز الدیلمي ورته ویل کېږي هغه راولګېد د سحر په مانځه کې حضرت عمر صاحب په چاقوانو باندې و په چړو باندې و او 12 کاله پس بیا حضرت عمر صاحب د کافر یا د منافق تلاس وفات شو چې وفات شو نو ابوبکر صاحب وفات شو دا شی وړه مونته دا جوات او دا کوټګي و ابوبکر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شی کوټګي کې وفات و ابوبکر صاحب وفات شو دفن شو دا کوټګي د حضرت عائشه صاحب و او په دې کې د یو قبر دی کې د 2 قبرونو ځای پاتې یو قبر ټول خلکو ته پته و چې دی کې به عیسی علیه السلام دفن کېږي د هغې متعلق چا نه وي چې دا مال راک او د یو د قبر ځای پاتې دا حضرت عایشې صاحب ځان سره پاتې کړی حضرت عمر صاحب وایي زما پړی یو ارمان دی زما پړی یو ارمان دی په ځنکدن کې او په دې حالت کې زما پړی یو عیسی ارمان دی وایي زما پړی دا ارمان دی چې زه د خپلو دواړو ملګرو سره دفن شم ځان ما پړی ارمان ورشه ام المؤمنین حضرت عایشې صاحب ته ووایه چې عمر صاحب وایي چې زما پړی دا ارمان دی چې زه د خپلو ملګرو سره دفن شم خلک راغلل اجازت یې واغشت څه چل دی وایي عمر صاحب دا وایي وایي یاره ما خو ځان لپاره دا ځای ساتلی و خو د عمر صاحب مرګ او وفات ډېر په تکلیف کې راغی بس ما دا خپل ځای ورکړه حضرت عمر صاحب لا بیا هم عمر صاحب وایي چې تاسو لاړ شئ نو ور وډبوئ نو چې وډبوئ اجازت ته میلو شو اوس په دې اجازت کې 2 احتماله یا د عایشې صاحب د طرف نه یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک ته طرفه نو وردن نه مې کړه کو دغه نو سیده مې بقي ته یو ځای د عامو مسلمانانو سره مې دفن چې کله کفن کو دفن کو ور وډبېد اجازت ته یو اجازت ته عمر صاحب ته دی راځي خایبانه آواز راغی حضرت عمر صاحب هلته دفن که بچی د عثمان صاحب راله د عثمان صاحب بچی هم ډېرو د اعلی بچی د عثمان صاحب په زمانه کې زموږ د علاقې فتح شوي دي ښه زموږ د اصحاب بابا نه دی سنان ابن سلمه دا اصحاب بابا یو روایت دا دی چې دې ذکر یو دا دی چې دا مکران حضدار په بلوچستان کې نه راغلی دي خو دا صحابه زموږ علاقې ته راورسېد کابل کې صحابه یاد ساتئ ښه کابل کې په لکي مروت کې صحابه دي ما لیدلي دي ډېره اسماعیل خان کې صحابه دي ما لیدلي دي زه ورغلی بلوچستان د صحابه د قبرونو ډک ته هلته نه یم تللی هسې بلوچستان ته تلم خو قبرونه مې نه دي لیدلي خو په لکي مروت کې په ډېره اسماعیل خان کې په دې علاقو کې ډېر اسماعیل خان نه چې روزې میاوالي ته دغه علاقو باندې سات په سات بورډونه لګېدلي دي هغه صحابه الحمدلله چین کې صحابه دي هغه لا پرېږده چین کې سنکیانګ د صحابو ډک دی د شنګای پورې صحابه پراته راغلي دې صحابو د حضرت عثمان صاحب په زمانه کې دین الحمدلله موږ ته راورس شکر دی شکر مونږ په دې شکر وباسو او یو خبره ګورې یاد ساتئ دا نه چې ګورې د دې علاقو زمونږ پلارانو نیکونه څه کاپیرانو نه زمونږ پلارانو نیکونه د افغانستان نه راغلي دي ګورې د دې ځای ځایي خلک چې کوم دي که نه ما تاسو ته ویلي دي د دې ځای ځایي خلک د دې ځای نه وتښتېدل د دې ځای ځایي خلک څوک دي تاسو ته پته ده د دې وطنو ځایي خلک انکوان دي انکو چې بیا وي او د دې ځایونو ځایي خلک
دا کوستانیان دي، دا کوستاني چې کوم وایي د سوات ځایي خلک سره راغلي کوستانیان، کومراټي چې وایي، کالامي چې وایي، اباسین کوهستان دا د دې ځایي خلک وو. دا محمدزي دا تاسو چې وایي دا مومند او دا محمدزي او د لزاک او تومانخیل او یوسفزي دا د افغانستان د ننګرهار نه راغلي دي. د چا نه راغلي؟ د افغانستان. دا علاقه هغه ځای کې صحابه او خلک مسلمانان کړل، او چې زمونږ هغه مشران مسلمانان شو نو بیا دې خلکو زمونږ دې خلکو یوسفزو، محمدزو، مومندو، تمانخیلو په دې علاقه باندې حمله وکړه. د دې نه دا بوتان ټول ختم کړه. دا ټولې قصې د عثمان صاحب په زمانه کې نه شوي دي. مونږ د هغه ځای خلک یو، دا یاد ساتئ. ګورئ مونږ ویو لر او بر یو افغان، خو لر او بر یو افغان د شریعت ته لاندې یو افغان. ته لا وایې یو افغان، زه وایم لر او بر یو اسلام. پوهېږې که یا لر او بر افغان نه، لر او بر یو اسلام. د واګې نه راواله تر د کشمیره پورې د مراکشه پورې لر او بر خو یو اسلام. چې اسلام وي هر څه زنده باد، چې اسلام نه وي هېڅ هم زنده باد نه دي. اسلام دې نه وي جوړه که ماڼۍ جوړه که سپې، ستا او د امریکې په ماڼۍ کې څه فرق راغلی؟ چې اسلام دې نه وي، ایمان دې نه وي او آخرت ته خراب راغلی، نو ستا په کرسی کې او د بش په کرسی کې څه فرق راغلی دی؟ ستا کرسی د اسلام کرسی ده، دا یاد ساتئ، او د بش کرسی د کفر کرسی راغلی ده. ستا په کرسی کې به الله خیر و برکت اچوي، د بک کرسی به ستا خپل الله راولي، خو په شرط دی چې لر او بر او یو اسلام وي. اوس چېرته یو اسلام وي؟ اول ما کې نشته، بیا تا کې نشته. خبره کومه کا دا نه چې زه قطب یم او تاسو بس لاړئ وغورځېدئ جهنم ته. حالات خراب راغلي دي. د عثمان صاحب په زمانه کې دا ټول خلک زموږ د علاقې مسلمانان شوي. عثمان صاحب هم بیا ناکاره او ګنده او خلک راولګېد شهید یې کړه، او د قرآن مجید د پاسې شهید کړه. د شپې پرې راغله عثمان صاحب تلاوت کړه د تهجدو په مانځه کې، او د شپې پرې راغله مصریانو هغوی د مدینې محاصره وکړه او عثمان صاحب یې شهید کړه. او د عثمان صاحب د شهادت سره بس حضرت علي صاحب بادشاه شو، خلیفه شو، بادشاه شو، امیر المؤمنین شو. او د حضرت علي صاحب خلافت، بادشاهت او امیر المؤمن والی دا په حدیث سره راغلی دی، ځکه په حدیث کې نه د خلفاء الراشدین، د څلورو خلفاء الراشدین د زمانې بیان به الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی، او رموزو کې راغلی دی خیر القرون قرنی. خیر القرون قرنی، د ټولو نه بهتره زمانه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي زما زمانه. نو زما زمانه څه ده؟ قرنی. قاف کې اشاره راغلی د ابوبکر صدیق ته، ری کې اشاره راغلی د عمر صاحب ته، نون کې اشاره راغلی د عثمان صاحب ته، او یې کې اشاره راغلی د علي صاحب ته. وګوره د دې قاف او ری د دې ټولو اخري الفاظ د دې صحابه څلورو اخري الفاظو سره لګي. اخري لفظ، اخري حرف د اخري حرف د نون سره لګي. صدیق په اخره کې څه شي دی؟ قاف. د عمر په اخره کې څه شي دی؟ ری. د علي عثمان په اخره کې څه شي دی؟ نون. د علي په اخره کې څه شي دی؟ یې. نو قرنی دا د انبیاو یو خاص انداز وي، دا د پیغمبرانو یو خاص انداز سره پیشنګوی وي، هغوی وضاحت سره نومونه چنالي. خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر القرون قرنی. علي صاحب چې بادشاه شو نو د بادشاه کېدو سره خلک را پاسېدل، علي صاحب یې بادشاه ته پرېنښود. زه سخت په دې خبره د ما دانه تبه په دې خبره زه وایم یا یزید کور دی الله روان که تباه برباد شي. چې تا نه امام حسین صاحب د دمشق خلافت غوښته، هسې خبره کومه، خفه کېږې ما هسې خبره کومه، هسې خبره کومه، هسې خفه نه شئ. ګورې خبره کوم، تا نه خو د دمشق خلافت او بادشاهي کوی، زه وایم چې د بنو امیو دا ښځې را غونډې کړې وه په قدمونو کې دې ورته ایښودلې وې چې دا تا نه قربان شه. زما په خبره پوهېږې چې بچي دې راغونډ کړي وو، زنانه دې راغونډې کړې وې، محلونه دې راغونډ کړي وو، د ټول بنو امیو دولت دې راغونډ کړی و، د امام حسین صاحب په دې قدمونو کې ایښودلې وې، او سپلې دې وله ښکل کړې وې، او سپلې دې وله ښکل کړې وې چې یا د الله د پیغمبر نسیه، یا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسیه، ستا د دې سپلونه دا هر څه قربان راغلي دي. پاتې لا دا چې کور دې خدای روان کا، ته په کربلا کې راپاسې او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په محبوب نسی باندې تورې ګوزې، او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسې، او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوړه، او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اهل عیال د سر نه کپلې لرکې سر تورې کې او تکلیف پې نه تېرې نه، زه خدای دې هغه ځای کې غر کړه لکه څنګه چې غر
پښتانه وي الله دې په څلوري کې زه وایم الله دې په څلوري نه کړه الله دې په 14 وکړه او یې به هم په 14 انشاءالله یاد ساته زما دا یقین دی چې الله پاک په جهنم په آخري درجه کې ورچوي خو دغه تکلیف حضرت امام حسین صاحب ته ورسېد ویې لکه د امام حسین صاحب نوم اوچت دی که د یزید اوچت دی وایه که نه امام حسین صاحب یزید ټول امت وایي یزید مرد آباد او امام حسین زنده آباد ټول امت لګیا دی که شیرې کوسوري دی ټول امت لګیا دی امام حسین زنده آباد یو یزید مرد آباد یزید وګټله بیله او امام حسین بیله ویګټله زما په خبره پوهېږې یزید جنګ وګټه خو دین او ایمان او آخرت یې بیله او امام حسین صاحب جنگ بیلو خو دین او ایمان او آخرت الحمدلله زنده آباد شو دا د ټولو نه غټه خبره راغلې ده وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت هم نصیب کړي تکلیف مصیبت هم په امان کې وساتي یا الله پاکه دا بجلي سمه کړي یا الله دا جنریټر هم سم کړي یا الله ایمان ته خیر پېښ کړي ته رانه راضي شي آخرت هم په شریکه باندې ښه کړي ایمان ته هم یا الله خیر پېښ کړي وطن کې یا الله تعالی هر څه زیات کړي ایمان هم پکې زیات کړي اسلام هم پکې زیات کړي شریعت هم پکې زیات کړي پیسې پکې زیات کړي حلال رزق پکې یا الله زیات کړي د عوام دا مشکلات ختم کړي یا الله پاکه په خپل قدرت سره د دې پاکستاني قوم او د ټولو مسلمانانو مشکلات په خپل قدرت سره ختم کړي کافر چې په دې دنیا کې ښه ژوند تېروي یا الله تعالی د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې امتیانو دا ژوند هم د دنیا په الحال د خیر کې او آخرت زمونږ دی انشاءالله ښه موږ نه د امریکې او د روس والا نه شي ګټلی آخرت هم زمونږ وي خو دا د دنیا مشکلات هم الله تعالی حل کړي دا تکلیف ته الله تعالی ختم کړي د خیر او د رحمت بارانونه چې هغې کې تکلیف مصیبت نه وي هغې کې سیلابونه نه وي دا د الله تعالی جاري وساري کړي ګرمي د الله ختمه کړي ایمان ته الله خیر پېښ کړه د هر قسمه آفتونو نه الله په امان کې وساته وصلی الله علی خیر خلقه